السلام علیکم دوستانو، کوچی نیوز یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د تاجکستان کرکټ لیګ او د افغانستان ګټې. تاجکستان بله میاشت د کرکټ لیګ پیلوي او له افغانستان څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. دا افغان حکومت او افغان کرکټ بورډ ته یو طلایي چانس دی چې نړۍ ته وښیي له نورو هیوادونو او په خاص ډول ګاونډیانو سره د مرستو جوګه دي او د مرستو ظرفیت لري. دا لیګ به د تاجکستان د کرکټ په تاریخ کې اول لیګ وي او ډیره تکیه پر افغانستان ده. خوشبختانه د تاجکستان د کرکټ فدراسیون سکرتر جنرال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اسدالله خان دی. تاجکستان وایي د افغانستان له مرستې پرته دا لیګ نیمګړی دی او ښایي بریالی نه وي. افغانستان باید څه وکړي؟ لومړی، افغانستان د مهال په سیمه کې د کرکټ نړیوال ستوری او غښتلی ټیم لري. افغان حکومت او په خاص ډول افغان کرکټ بورډ باید په ټولو برخو کې له تاجکستان سره مرسته وکړي چې دا لیګ وشي او کامیاب شي. دوهم، کرکټ بورډ باید لسګونه لوبغاړو او په خاص ډول ځوانو لوبغاړو، امپایرانو او ریفریانو یعنی لوبڅارانو ته اجازه ورکړي چې په دغه لیګ کې برخه واخلي. دریم، زموږ لوبغاړي په ځانګړي ډول ځوان لوبغاړي او لوبڅاران به تجربې او څه نه څه پیسې ترلاسه کړي او په نړیواله کچه به د افغانستان او د افغان کرکټ تصویر لا ښه شي چې په سیمه کې د کرکټ په غوړېدو کې مرسته کوي. څلورم، که افغانستان دا کار ونه کړي، پاکستان، هند، سریلانکا، بنگلادیش او ان امارات هم دا کار کولی شي. خو افغان کرکټ بورډ باید د کرکټ په ودې او له ګاونډیانو سره په مرستې کې ناغېړي ونه کړي او پرې نږدې چې زموږ تر زنې لاندې دا پروت کرکټ پاکستان او یا کوم بل هیواد واخلي. پنځم، کله دغه لیګ وروسته تاجکستان کې کرکټ هر څومره غوړېږي د افغانستان نوم به هم ورسره ځلیږي او ښه کېږي. شپږم، افغانستان باید ثابته کړي چې لږ تر لږه په کرکټ کې له ګاونډیانو سره د مرستو ظرفیت لري. پاکستان تر نن پورې د افغان کرکټ د هر پرمختګ کریډټ اخلي. اووم، پوهیږو چې د تاجکستان لیګ د کرکټ نړیوالو شورا سره رسمیت نه لري، خو د افغانستان مرسته به وکړی شي دا لیګ رسمي شي. اتم، ضرور نه ده چې د افغانستان سوپر سټارز لوبغاړي دغه لیګ ته واستوي. د 19 کلنو کلبونو او ځنونو لوبغاړي دې ور واستوي، هغوی به تجربې او پیسې ترلاسه کړي او افغانستان به ښه نوم وګټي. نهم، همدا 2 لسیزې مخکې افغانستان هم په کرکټ کې هیڅ رسمیت نه لرل، خو پاکستان افغان لوبغاړو ته په خپل کورني کرکټ کې د لوبېدو چانس ورکړ او تر نن یې کریډټ اخلي. لسم، افغانستان له تاجکستان سره په دغه لیګ کې د مرستې له لارې په منځنۍ اسیا کې د افغانستان فرهنګي نفوذ ته لا ښه لار غوړولې او ورسره د افغانستان جګړه ځپلي تصویر لا ښه کولی شي. 11، له تاجکستان سره به زموږ د سپورت د ډیپلوماسۍ دروازه پرانیستل شي او ښایي په بدل کې تاجکستان له افغانستان سره په فوټبال او نورو برخو کې مرسته وکړي. 12، افغانستان په کرکټ کې بلا ښکلي خدایي استعدادونه لري چې ټول په ملي لوبډلې کې جذبېدی نشي، خو دا لوبغاړي نړۍ ته تولید کېدی او معرفي کېدی شي. افغانستان باید نړۍ ته لوبغاړي تولید کړي. 14، د سپورت له لارې له تاجکستان سره د افغانستان روابط نور هم ښه کېدی شي. 14، او زه پوهیږم چې شاید ځینې افراد په بورډ کې د تاجکستان د کرکټ فدراسیون له جنرال سکرتر اسدالله خان سره شخصي ستونزې او د نظر اختلاف ولري، خو اوس باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره دا اختلاف هیر او تاجکستان ته د مرستو لاس وغځوي. افغانستان کرکټ ګاونډیان مرستې فرهنګ ډیپلوماسي د جوهرخان لوال څخه